لګي زمون د کالا خوښیو ته نه یې له بدیو تل نه یې له بدیو تل امر په تکرار کړی پاک غني اکبر امر په تکرار کړی پاک غني اکبر تګ په سپینه لار کوو د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو رئیس مولوي حجت الله صاحب زاده د دې ولایت د حج او اوقاف ریاست له مسؤلینو سره د همغږۍ او د کارونو د لا ښه پرمختګ په موخه ناسته ترسره کړه. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو امریت محتسبینو د سیمې د دیني عالمانو او قومي مخورو په مرسته په دې ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني پر دوستۍ بدله کړه. د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو ریاست محتسبینو د دې ولایت د مرکز لښکرګاه ښار په ګډون په ولسوالۍ کې له ځایي خلکو سره د حجاب یووالي د اسلامي نظام او امر بالمعروف نهي عن المنکر پر ارزښت اصلاحي ناستې ترسره کړي. د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوي هیئت د کندوز ولایت د مقام استئناف محکمې استخباراتو قلی اردو او امنیه قمندانۍ له مسؤلینو سره د ځایي خلکو د شکایتونو اوریدلو او ژر حل په موخه ناسته ترسره کړه. د غرض د پروان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس مولوي رحمت الله زبیر په خپل کاري دفتر کې د ځایي خلکو د ستونزو اوریدلو په موخه د یاد ولایت له دیني عالمانو او قومي مخورو سره ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس د سیمې علماو او قومي مخورو ته په خبرو کې وویل د اسلامي نظام د هرې برخې د مسؤلینو لومړنۍ هڅه همدا ده چې ولس ته رښتینی خدمت وړاندې کړي. نو په همدې اساس مو له تاسې غوښتنه ده چې د خلکو د ستونزو په حل او د وزارت له لوري د شویو سپارښتنو په پلي کولو کې له موږ سره مرسته وکړئ. بلخوا د کاپیسا ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ملکي او نظامي ادارو له مسؤلینو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته په سپارښتنو کې وویل چې سیرت او سنت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او په اداري چارو کې له خلکو سره له نرم او غوره چلند څخه کار واخلي. دغه راز یې هغوی ته وریاده کړه په هغو اداراتو کې چې ښځینه کارکوونکي شتون لري باید حجاب وکړي او د هغوی کاري چاپیریال د تګ او راتګ لارې باید ځانګړې شي. وار د شمله ورو شو ښار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.